نو زه دې ټولو ته وایم چې ګورې اتفاق او اتحاد ته کار وکړئ. والله قسم درته وکړم چې یعنې مقصد ګوره هغه خلک چې موږ په مرګ ښه ګرځېدو والله بله چې اوس څوک هغه ور وګوري بده را باندې لګي، قسم په خدای چې بده را باندې لګي. یو پې خفه کېږم چې څوک هغه ور وګوري ولې د ما افغان د مشر اول دغه د امارت مثال دا صف ده، د نظام ده، ما ته معیار دا نظام ده، ما ته علویت دا نظام ده. او دا لوی ملا سبله د جنتو سردار کې یو داسې نظام یې جوړ کړی چې دا یو فکر ده، یو عقیده ده، یو نظریه ده. نو د افرادو نظام نه ده. مثلا که دا نظام د افرادو وای لوی ملا صاحب وفات سه الله دې د جنتو سردار کې دا نظام به نه و. ستر شخصیت، وتلی شخصیت، نظامی او سیاسی شخصیت ملا اختر محمد منصور تقبل الله شهید سه، خو دا نظام لاړ نه، دا نظام سته. نو باید موږ او تاسې په دې نظام مین سو، په افرادو مین نسو. د دې یو بل باید موږ او تاسې په عمل مین سو او د عمل طرفدار سو. د شعار صحیح ده، څوک چې چا خبره اورو خو بیرته یې هلته په صحیح معنا منو، خوند ترې اخلو چې تطبیق سي. چې تطبیق نه سي هغسې غوړ سړی کې خبرې کوي، سر د خلاص باید ویې منو. اوس مثلا د امارت پالیسي ده پیالن مخکې له فتحې جمهوریت د ما دښمن و، زه د دښمن وم، د ما د سنګر نیولو یو، ما د ته نیولی. خو فتح راغله ژوند غوره که، دا یې وطن ده، زما مسلمان ورورم ده، افغان ورور میم ده، پښتون ورور میم ده، هر یو د ما ورور ده. که تاجک ده، که ازبک ده، که ترکمن ده، که هزاره ده، که ایماک ده، که نورستانی ده، که فشهی ده، او دا ټول موږ د یو وجود اعضاوي یو. ځکه اول الحمدلله دغه امارت ده فعلا د حاکم ده، دغه کابینه شکر دغلته تاسې چې کوم ملګري ناست دي ټول هغه خلک چې فهم لرونکي خلک یي، مطالعه لرونکي خلک یي، په نظامونو په بنسټونو په دې ټولو مو سر خلاص ده. یعنې چې له څوک یې درنه زده نه کړي، له چا یې زده کوئ نه، نو پوهیږي. خو خبره دا درته کوم لا اوس الحمد اوس د ملک په دې نظام کې د ټول ملت نظام ده. مثال رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ده، لومړی نایب لا برادر اخوند ده، دوهم نایب عبدالسلام حنیفي ده. عبدالسلام حنیفي په جهادي دور کې غټ سړی نه و، مګر په قطر کې د یو سیاسي سړی خو مګر یو امین سړی ده، یو ډېر بختور سړی ده، او دې نظام او ملت ته او دې جغرافیه ته او دې ولس ته ژمن سړی ده. دا په یو لوی بس ده. یعنې مثلا خلیفه صاحبو د امیرالمؤمنین شیخ صاحب لومړی نایب ده، خلیفه سراج الدین حقانی، مګر بیرته په کابینه کې وزیر ده. یعنې عبدالسلام حنفي یعنې د خلیفه صاحب په حساب ډېر یعنې وړکی سړی ده. خو مګر دلته الحمدلله په امارت کې ژمنتیا ده. والله که دا فرق چې ته پښتون یې، ته تاجک یې، ته ازبک یې. مثال عبدالسلام حنفي د موږ یو مشر ده، ورته احترام لرو، ورته قایل یو په احترام. د شمال ده، د جورجان ده، ازبک ده. مثال دغسې لوی درستیز د کاري صفه سعودین فطرت، لوی درستیز ګوره د پوج مشري د وزیر دفاع نه ده، د لوی درستیز ده. یعنې غټ کو د ټول اردو لکه اردو فعلا مجهزه فعاله فعلا په خپلو خدمتونو مصروفه دا لرو. دا ټوله د کاري صفه سعودین فطرت په لاس کې ده. داسې مثال د زراعت وزیر ده عطاالله عمري صاحب، د اقتصاد وزیر ده. معذرت سید خان صاحب زه یو پوښتنه بیا لرم، ډېر وبخښئ.
صحیح مهرباني. نو الحمدلله یعنې دغه د سید رور یوه خبره وکړه. نو دلته موږ ټول نادیا خبر د ورونه یو، د وجود اعضا یو. ته یقین وکړه چې موږ داسې مجاهدین په تاجکو ورونو کې لرو، په ازبکو ورونو کې لرو، په ترکمنو کې لرو، په نورستانیو. اوس مثلا د موږ د امر بالمعروف وزیر ده شیخ خالد صاحب، یو ستر شیخ دی، یو ښه عالم دی، یو ستر مجاهد دی، یو رهبر تیر سوی، دا د نورستان. نو مقصد دلته به د موږ په امارت کې دا شی بالکل یقین وکړه مطرح نه ده، والله که مطرح زه خپله والله چې څومره زه مثال ځوان وزیر مولوي صاحب محمد یعقوب ته احترام لرم او مشر مې دا داسې مې په سیودین فطرت هم مشر ده، هغه هم احترام ورته لرم. نو مقصد دغه یو دغه د قومونو دا خبرې به بالکل نه کوو، یا خبر د اتفاق خبرې به کوو، د اتحاد خبرې به کوو. مثلا یو څو ورځې مخکې کرزي صاحب یوه خبره کړې وه د نجونو د تعلیم په مورد. بیا د موږ د صف یو کوم وړکي طالب یو څه خبره ورته کړې وه، یو ویان. نو زه خپله په دې شي باندې مقصد خفه سوی یم، ځکه کرزی صاحب مثال د افغان ده، مسلمان ده، یو مشر ده، یو سپین ږیری ده، د دې نظام ماهیت یې منلی، د دې نظام تر چاته لاندې یې ژوند غوره کړی، په دغه نظام کې په دې وطن کې ځان عزتمن بللی، دومره ځان بللی چې حتی هغه داسې مشرانو چې ډېر ادنا مشرانو په خپلو زمانو اولادونو یې تعلیمونه په خارج کې وکړ، خو مګر دلته د په خپل بچي باندې په دغه خپل هیواد کې تعلیم وکړ. یعنې دغه تعلیم یې دنیا ته ښکاره کړ، دې ته یې دومره په درنده وکتل، یو لوی یو ویاړ یې ورباښه چې مقصد دغه تعلیم دومره د اعتماد وړ ده، دلته ظرفیت دومره په قوت کې ده چې یو رئیس جمهور هم په خپل زوی دلته تعلیم کوي. نو مقصد په خپل رئیس جمهور په خپل زوی باندې عبث وخت نه تېروي، یا یو کمزوري درسونه خو نه پې وایي. نو مثلا یو خبره په ده نقص ویو، نو زه خپله ما غندلې، یعنې د دې نظام کس یم، د دې نظام غړی ما غندلې او پې خفه یم. سر دې خلاص. نو دلته خبره ټوله د اتفاق د اتحاد ده، د امارت پالیسي هم دا ده، ذهنیت سازی، قناعت ورکونه، زړه راجلبونه، ولس د نظام تر شا درونه او د ولس او د نظام ترمنځ واټن ختمونه. دا د نظام پالیسي ده. او موږ یو تاسې هوښیاران او پوهان دا خبره کوي، وایي تاریخ تر هغه چا ته ډېره ضربه ورکړې چې په سبا یې فکر نه ده کړی. موږ یو تاسې باید په سبا فکر وکړو او دا د عقلمند نه ده. نجیب صاحب د عقلمند دوه رقمه ده، یو هغه اشخاص دي چې په خپله مضبوط عقلمند ده، قوي هوښیار ده، ذهین ده، ډېر تحقیق لرونکی ده، خو مګر د بل مشورې ته هم ډېر په ورین تندي، په سړو دماغو، په حوصله غوږ دي او د هغې خبرې په ډېره حوصله او په خوند اوري. دا د عقلمند یو اړخ ده. یو داسې عقلمند ده چې هغه متکبر عقلمند ده، په خپل عقل مین ده، په خپله خبره مین ده. که د تا مثلا د ما نه د نجیب صاحب خبره 100 وارې یعنې قوي خبرې، حقیقي خبرې، په هغې کې د نظام، د وطن، د ملت ګټه نغښتي، بیا یم مقصد ادا خبره د خبره زه نه منم، خپله خبر باندې مین یم، نو په خپله خبر منم. دا ته متکبر عقلمند وایي. موږ تاسې باید هغه صالح عقلمند جوړ سو چې مثلا ما نه د نجیب صاحب یا د بورا صاحب دلته د ځلانده ټولو ملګرو یو طلحه صاحب د ټولو یو ملګري خبره له ما نه عاقله ده، هوښیاره ده، صحیح خبره ده او مقصد د افغانستان د ارضي تمامیت دفاع کې نغښتې ده، د دې حکومتونو، د ملتونو، د دې خاورې، د دې جغرافیې سیالي کې نغښتې ده. باید زه یې ومنم، زه باید خپله خبر مین نه سم. د ځلان صاحب اوس یو څه خبرې وکړي، ښې عقلمنې خبرې وکړي، هغه خبرې وکړي چې داسې خبرې باید تایید شي. نو زه دې ټولو ته وایم چې ګورئ اتفاق او اتحاد ته کار وکړئ. والله قسم درته وکړم
چې ان مقصد ګوره خلک چې موږ په مرګ شه ګرځېدو والله بله چې اوس څوک هغه ور وګوري بده را باندې لګېږي قسم په خدای چې بده را باندې لګېږي او پرې خفه کېږم چې څوک هغه ور وګوري ولې د ما افغان د مشر د سپین ږیری ده وروره چې په ما ته عزتمن نه شي چېرته عزتمن شي دا یې هېواد ده په دې هېواد کې دا یې حق لري د اوسېدو په د هرې وینې غاړې مې دې بند دي چې په دې زه دروند خفه یم یوه ورځ دلته بحث کې ځلا سیال صاحب د بحث اجنډا یم په ظاهر کدیر وه ظاهر کدیر دلته د موږ یو ملګری یم د باریکزی صاحب په نامه ښه ذهن وړکی یم د خو بیا کله وارې لږ بحث دا خبرې احساساتي سي نو ظاهر کدیر اوس بندي د امریکا پلاس والله دومره پرې خفه یم لکه د ما یو ورور چې وړی دومره پرې خفه یم صحیح د ظاهر کدیر به نیمګړتیاوې هم لرلې مشکلات به هم لرل خو هغه د هغه وخت تېر ده نن موږ او تاسې په راتلونکي غږېږو په راتلونکي ناست یو په راتلونکي به ته له ما سره مشوره کوې زه به له تا سره مشوره کوم چې له دغه بحراني حالات له دغه سیمې له مشکلاتو له دغه وضعیت نه چې هر رقم دا خبره تنګنتیا دلته موجوده ده څخه ترې ووځو مقصد په دې باندې بحث وشي نه زه بالکل پرې خفه یم او د یو چا غیرت باید هېر هم نه شي صحیح د ظاهر کدیر له فتحې مخکې د ما دښمن و خو مګر زه یو څو غیرتونه د ده یقین وکه ولاکه یې رکم ځکه چې په ټول مشرقي زون کې د عایش راجکس د شینوارو د قوم د مشرانو سرونه دا خبر ده خلک یې په بمونو والوزول خلک یې په شهادت ورسول سپین ږیري زنانه علما د ټول شهیدان کړل اولین د کاتو سیاست د هغې غاړې ته واچول او اتو نفرونه یې سرونه پرې کړل په کمرو ایښي دا زه نه وایم دا تاریخ ویل د تاریخ ولیکل بیرته همدې نه خبره د پرده دې کردار نه دغه به پرده جګه کړه چې مقصد د عایش او د طالب جنګ وي امریکایان راځي د طالبانو صفوف ولي د عایش ته نجات ورکوي نو زه دا خبره کوم چې مقصد تاریخ هر څه لیکي نو ښه خبره دا ده چې بد لیکي باید ښه ولیکي نو زه خپله د نظام د پالیسي په مطابق د اتفاق د اتحاد یووالي یو د بل د منلو د دې طرفدار یم باید د دې کچه لوړه وساتو او ټول دې ته باید پوره خدمت وکړو او پوره ورته ژمن اوسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نړۍ من الحاج صاحب سیال صاحب که تاسو یې پروګرام په خپله په مخ کې ویسه کې به تاسو نه سړي ته صاحب ته به نوبت ورکړو ما په خسرت کار سیال صاحب به نه ته صاحب ستاسو نوبت دی ستاسو نه وروسته به د بل لور خبرې وکړي